وفیالله ترخیل ځان ته د ملي لوبډلې دروازه خلاصه کړه. افغان مبصرینو ویلي چې وفیالله ترخیل به راتلونکي سیریز کې د ملي لوبډلې برخه وي. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او وینکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د 19 کلنې ملي لوبډلې مخکینی لوبغاړی وفیالله ترخیل د خپل غوره فارم جوش کې دی. هغه له تیرو 2 کالو راهیسې په کور دننه د 10 اورونو هر ایونټ پاس کړی او دا د یو ځل بیا نوموړی د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو غوره توپ ګڼل شوی چې په 4 لوبو کې نږدې 100 منډې کړي. د همدې لیګ تر ټولو په لوړ سټرایک ریټ سره لوبېدلی. د وفیالله ترخیل دې توپوهنې پراخ غبرګونونه خپل کړي او ډېری مبصرین په دې آند دي چې نور باید وفیالله ترخیل ونه ازمایل شي بلکې د ملي لوبډلې لباس ورکول شي، په نړیوالو لوبو کې ولوبول شي او راتلونکي ته یو پیاوړی بریدګر توپوهونکی پیدا شي. جعفر خان لیکلي وفیالله ترخیل یو ځوان، ځیرک او د معاصر کرکټ سره برابر لوبغاړی دی او افغان کرکټ بورډ باید نوموړی ملي لوبډلې سره راولي. ښاغلي خان لیکلي له ترخیل سره لوبډلې کې محمد نبي او رحمان الله ګربز هم شته او دې باید لري دواړو لوبغاړو ډېره زده کړه وکړي. رحمان الله ګربز ویلي چې وفیالله ترخیل ښه لوبغاړی دی او زه هیله لرم چې هغه به د شپږیزې لیګ تر ټولو د زیاتو منډو جوړولو خولۍ وګټي. خوږو ملګرو، تاسې د وفیالله ترخیل د توپوهنې په اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې لویه ومنشه.